سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک د سټوري په اړه ویډیو راوړې ده چې څنګه کولی شو په سټوري کې له 26 سکینډو څخه تر 10 سکینډو څخه زیاته ویډیو اپلوډ کړو، له 4 منټو پورې، له هر څو پورې چې تاسو غواړئ ویډیو اپلوډ کړئ، په سټوري باندې ولګوئ، نو تاسو یې لګولی شئ. دغه ویډیو تر اخره وګورئ، بیا تاسو کولی شئ چې طریقه زده کړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. د تاسو څخه زه یو غوښتنه کوم چې زما د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ داسې نورې ویډیوګانې تر تاسو پورې تر ټولو دمخه در ورسیږي. راځئ ویډیو شروع کوو. دوستانو له 26 سکینډو څخه په فیسبوک کې په سټوري کې زیاته ویډیو نه اپلوډ کیږي. اوس تاسو ته بغیر له کوم اپلیکیشن څخه ویډیو د طریقه درښایم چې څنګه غټه ویډیو پکې اپلوډ کړو. اوس زه راسم فیسبوک ته او آی ډي به راخلاصه کړم. دلته به تاسو اوس تاسو ته زه هغه در وښایم سټوري. غټه ویډیو د 6 منټه ویډیو ده دوستانو، او په 6 منټه ویډیو کې زه اوس په دې ما کلیک وکړ. دلته ماته ولیکل له 26 سکینډو څخه تاسو غټه ویډیو نه سئ اپلوډ کولی. دغه کچې نشان تاسو ته ښکاري، بیاتي نشان، په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته ګور تاسو ته لیکي چې له 26 سکینډو څخه تاسو غټه ویډیو نه سئ اپلوډ کولی. نو اوس به دوستان تاسو راسئ له فیسبوک څخه به بهر ووځئ، را به شئ دوستانو په مسنجر کې به غټه ویډیو اپلوډ کوو سټوري ته. نو مسنجر کې ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. تاسو دلته د یو ملګري آی ډي راواړوئ. اوس دلته زه زما د ملګري آی ډي اوپن کوم. کله مې چې دغه آی ډي اوپن کړه دوستانو نو اوس به دلته تاسو راشئ دوستانو، په د تصویر نشان باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دوستانو، اوس به یلته تاسو ته ویډیوګانې راوړي. اوس هغه 6 منټه او 10 سکینډه ویډیو زه تاسو ته ښایم چې دغه څنګه اپلوډ کولی شو. په دې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، دلته اوس ګورئ ځینې دوستانو د ځینو ملګرو دغه مسنجر کې دغه اپشن نه وي، ایډیټ اپشن نه وي، دغه سینډ اپشن وي. په دغه سینډ اپشن تاسو ته تصویر کاریږي، یوازې سینډ اپشن وي. زما هم همدا اوس لږ مخکې یوازې سینډ اپشن و، ایډیټ اپشن نه و دوستانو. دا ایډیټ اپشن څنګه پیدا کولی شو مسنجر کې؟ همدا اوس که تاسو دغه ویډیو ګورئ نو دغه مسنجر تاسو څنګه کوئ، یا به انسټال کوئ، یا انسټال کوئ دوستانو، او یا هم کلیر ډاټا کوئ. که کلیر ډاټا کولی شئ، کلیر ډاټا یې کوئ، دلته راسئ په انفو باندې به کلیک وکړئ، یا هم په سیټینګ کې اپس ته لاړ شئ او هغلته مسنجر اوپن کړئ. دلته دوستان تاسو سټوریج ته راسئ، سټوریج کې دغه کلیر ډاټا کوئ. کله چې کلیر ډاټا که اوس بل تاسو نوی ورژن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ، بیا به وایي چې دغه ویډیو کار نه کوي، یا دغه غټه ویډیو موږ نسو اپلوډ کولی، او دغه ویډیو هم کار نه کوي. کار کوي دوستانو. دلته تاسو چې مسنجر ته راغلی پلی سټور ته، پلی سټور کې به دغه تاسو همدا اوس اپډیټ کوئ. ما اوس اپډیټ مې کړ او هغه زوړه مسنجر مې کلیر ډاټا کړ، هغه کار نه کوو، یوازې سینډ اپشن یې ښکارو. نو چې کله تاسو دغه کار وکړئ که نه، نو بیا تاسو خپله آی ډي لاګ ان کوئ په مسنجر کې. مسنجر کې مې چې خپل آی ډي لاګ ان کړله، نو دلته به اوس هغه کومه غټه ویډیو چې ده که نه، هغه ویډیو به تاسو انتخاب کړئ. اوس دغه 6 منټه ویډیو زه انتخاب کوم. دلته په ایډیټ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې په ایډیټ باندې کلیک وکړ، لاندې دوستانو یو اپشن ده چې دغه یور سټوري دغه دوستانو دلته چې ښکاري، دلته د آی ډي نوم هم دی، د آی ډي نوم سره دلته جمع نشان ښکاري یور سټوري. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته تاسو ته وایي هغه اډ ټو یور سټوري، وایي د 4 ساعتو لپاره تاسو فیسبوک کې دغه ویډیو سټوري کې اپلوډ کولی شئ. دلته که تاسو اپلوډ کول غواړئ، په اډ باندې به کلیک وکړئ، نو دغه ویډیو به په فیسبوک کې اپلوډ شي. 6 منټه څومره ویډیو چې وي هغه به ټوله اپلوډ شي. نو دوستانو دغه چې کله تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ، دغه ویډیو به درته اپلوډ شي. او کله په د سینډ اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه به دوستانو په مسنجر کې ملګري ته ولیږل شي. نو دغه ډېر اسان طریقه او په دې سره تاسو کولی شئ نورې ویډیوګانې هم په دې طریقې سره ولیږئ. او
دغه 4 منټه ویډیو هم تاسو ته زه ښایم په دې طریقې سره تاسو کولی شئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ یو وار سټوري ته راسئ دلته اوس تاسو کولی شئ اډ باندې کلیک وکړئ اوس ګوره تاسو زه په اډ باندې کلیک کوم نو اوس ګورئ دغه ویډیو به په فیسبوک کې اپلوډ شي نو دوستانو هیله لرم چې یو څه به مو تر زده کړي د ویډیو څخه نو تر بل ویډیو پورې په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه الله مو مل شه